زما نوم مسکان دی او زه د افغانستان تعلق لرم او دلته تقریبا زما 23-24 سال کېږي پېښور پاکستان ته راغلی ما او 10-11 سال عمر کې وم حاجي. دلته چې رانم بس د یو ورځ زما کوم فیل والا نور ملګري مې دي هغې بیا مسکان نوم را باندې کېښود وایي بس نن نه پس ستا نوم مسکان شو. وایم بس صحیح ده چې تاسو څنګه وی نه چې زه شروع نه مونږ داسې و زاري زه خپله به وایم شروع نه داسې وم بس هلته خو تاسو ته ښه پته ده افغانستان کې داسې نه مني هغې حکومت قانون نه مني او طالبان خو بیا بلکل نه مني هغې طالبان هلته ښځو تعلیمونه هغه نه مني نو واجه سره به څه ومني نه چې زه چې راغلی ما تقریبا زه یو ځل تللی ما خو هغه ټایم طالبان حکومت نه و چې طالبان رالو لیکن دونه خبرېدمه چې ډېر زیاتې کولو زموږ ټرانس سره خو بلکل یو سره به ډېر بېرحمي ډېر په ظالم مرګ هغې وژلې وه او ټول ټرانس هلته نه چې طالبان راغلي وو دلته پاکستان ته راغلي وو نو زه خو بلکل زما خو دا اراده دی ځان یادوم چې مرګ خو هسې مرګ دی دې خو مرګ له مې استوي نو بهتر نه دی چې دلته به مړ کېږم اگر نه چېرته یو ځای خو به د ښه خو به کېدی زمونږ چې کوم د دې ځای ټرانس دی زمونږ مثال ګروګان چې کوم دی ښه زمونږ ټرانس عوام پولیس د پاکستان اوس ته پورې موږ ته داسې موقع راغلی نه و چې داسې لکه ټرانس دپاره دونه پابندي شي لیکن چې څومره ټرانس د پاکستان یا خیبر پښتونخوا نه دوباره استوي که نه نو هغې تیار مرګ له استوي نو بهتره دا دی چې د هغه د مرګ نه هلته استوي خو همدلته دی په خپله مړه کړي موجوده ټایم پېښور کې او یا افغان ټرانسجنډر موجوده ټایم کې به وي چې په دې داسې خو ډېر شوی ده خو د یو میاشت دوه خبره زه تاسو ته وکړم چې څو افغان ټرانسجنډر په دې په پېښور اشنغري پول سره یو 24 پته یې ونه لګېدو د خوا کې پرویز پلازه دی دلته مې یو تر افغان ټرانسجنډر و هغې هم پته ونه لګېدو بلکې داسې ډېر دی پته یې نه لګېدو تقریبا 8-9 ټرانس افغان ټرانسجنډر قتل شوی ده او زه په خپله د دې تقریبا 15 ورځ کېږي چې په 24 پلازې مخې ته نه چې کسان خو پته لګېدلې ده خو لا فی الحال داسې د پولیس طرف د هغې نه څه پته نه لګي چې هغې ولې ګیر نه کړو څه هغه نه دي خو کسان پته ولګېدو چې دا چا ویشي وه د دې نه نور غټ مشکل څه وایم چې په د انسان په ژوند کې وي ولې چې په دلته مونږ ګرځېدي نه شو عادت هغه خو پرېږده چې مثال خبره چې په کرایه اوسېدو نه شو نو مین خبر دا دی شناختي کارت دی نو چې نشو موږ سره نه دی او ګرځېدی نه شو نو د دې نه غټه مسله نور څه دي د انسان په ژوند کې اوس موږ په داسې حیران یو که چې څه وکړو نه دلته ایساري دي پرېږدي او وخت وه چې زه تیار مرګ دی زه خو دا اراده مې کړې دي تاسو نه زه څه پرده کوم چې کله ما ګاډي کې واچوي بس پوهېږم چې واقعي بس روانوي مې په هغه ټایم باندې بیا یا زهر خورم یا به ځان خودکشي کوم دې ته حاضر یم لیکن هغه ظلم ده نه چې کوم په بېرحمۍ کوم په بېرحمۍ کې هغې ووژني کرزی صاحب حکومت و په افغانستان بیا هغې نه بعد اشرف غني حکومت و افغانستان کې په هغې کې ټرانس ته څه مسله نه و لیکن داسې فري ماحول ده که داسې ډېرې هغه هم نه و پوه شوې لیکن څه به علم نه پروګرامونه تلو خو خپل کمرې وو پوه شوې لکه د خپل پروګرامونه خپل هغې تلو نو چې طالبان رالو بس بیا هر څه بس هغه عبارت څو مورد یې هلته طالبان ډېر بېرحمي سره مړ کړي ده په هلته افغانستان کې لکه چې دوباره طالبان حکومت ونیولو که نه یو څو ټرانسجنډر افغانستان ټرانسجنډر هغه ټایم خو پروګرامونه هم نه تلو هغه هم نه تلو هغې د کورونو نه یې بوتلې په کوم بېرحمي هغې مړ کړي وو په بوجو کې ټوکړې ټوکړې کړي وو بیا دروازې مخې ته ورله ایښودلې وو نو تاسو به وایئ که نه چې آیا موږ به ځو چې د لرې نه زموږ شکل زموږ پته لګي چې دی ټرانس دی نو هغې به موږ سره څه عمل به وکړي چې چېرته د ښځې له هغې علم دپاره او هغې دپاره نه پرېږدي نو هغې موږ سره به څه حل کوي 2015 نه حساب کوي نو 125-124 خواجه سره چې دي دا قتل شوي دي په خیبر پښتونخوا کې دې کې په 2025 کې تقریبا 14 خواجه سره چې دي دا په خیبر پښتونخوا کې قتل شوي دي دا 2025 چې کوم
تیر شو په دې کې شوي دي. افغان ټرانسجنډر چې دي نو د دې نه مخکې یو فقیر آباد پل چې دی په دې باندې چې د افغان خواجه سره هغه شو څه نوم یې چې کوم پتنګ چوک کې او هغه وفات شو او هغه چې دی نو همدلته مونږ دفن کو هغه وانه غشتې شو. دغه ډېر د افسوس مقام وي. د هغې نه علاوه وړه نوم یې خواجه سره و چې هغه غریبه چې د اقبال پلازې کې چې د هغه مړه شوه. داسې چې د تقریبا سپنا چې د نو هغه چې د اقبال پلازې کې چې دی نو هغه مړه شوه. د دې نه مخکې یو بل ستاره ورته وایي زمونږ چې دی خواجه سرا دی او پرویز پلازې کې اوسېږي د هغه یو سټوډنټ و هغه هم د افغانستان وه او هغه هم چې د نو د پلازې مخې ته چې دی چې وویشته او هغه هم مړه شوه. نو تقریبا په دې 24 او 25 کې چې دی دا 15 پکې د افغان ټرانسجنډر چې دی دا چې دی مړه شوي دي. زما په خیال زموږ افغان ټرانسجنډر ته پته نشته دی خو ما ته دا پته شته چې د افغان ټرانسجنډر په پاکستان کې یا په نورو ملکونو کې ځای شته خو په افغانستان کې د دې ځای نشته دی. پېښور کې څه چې په پوره خیبر پښتونخوا کې افغان ټرانسجنډر پراته دي او دې ټایم کې زما په خیال چې پېښور کې د دې تعداد په تقریبا 60-65 پورې او څه ټایم داسې و چې د دې تعداد 270 280 90 ته رسېدلی و چې کم خلک زمونږ ګډېدو ته ولاړ یو نو هغه زمونږ په مړي کیني. هغوی چې ته زمونږ جنازو لوګي نه دي ورکړی. هغوی چې ته زمونږ د جنازې په منځ کې نه دي ولاړ. هغوی چې ته زمونږ کور ته دواله نه دي